دوستانو سلامونه او احترامات می قبول کړئ. یوه ډیره افسوسناک خبر در سره شریکوم چې یوه ناوې د واده نه یو ورځ مخکې چا ډیره په بېدردۍ سره قتل کړه. ناوې جینۍ یې ولې قتل کړه، اخر یې څه داسې ګناه کړې وه، نو دغه ټول معلومات در سره په ویډیو کې شریکوم. په ویډیو کې را سره تر اخره پورې پاتې شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلي نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، داسې ډېرې واقعګانې چې نن سبا رامخې ته کېږي او ویل کېږي چې یوه ناوې جینۍ چې د واده نه یوه ورځ مخکې چا ظالم انسان ډېره په بېدردۍ سره قتل کړې ده. دغه واقعه په صوابۍ کې رامخې ته شوې ده او داسې ویل کېږي چې له دې جینۍ سره د تره زوی مینه وه او دغه جینۍ یې خوښه هم وه، خو دغه د تره زوی لا یې نه ورکوله او له دغې جینۍ کوېدن د یو بل هلک سره شوې وه چې د جینۍ کله هم واده جوړ شو. نو دغې ظالم د تره زوی د واده نه یوه ورځ مخکې ډېره په بېدردۍ سره قتل کړه چې په ټول کورنۍ یې د غم یو خبر خور شو چې ناوې جینۍ یې بې ګناه قتل کړې وه. دوستانو، د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی او بیا داسې ظلم نه دی کول پکار چې یوه بې ګناه جینۍ چې واده یې هم و او ته یې قتل کې. د جینۍ خاوند د هلک خلاف FIR درج کړی دی او د حکومت نه یې دغه مطالبه کړې ده چې موږ ته د انصاف میلاو شي او هلک دې زر تر زره ونیولی شي او سخته سزا دې ورکړی شي. او پولیس د پوره کوشش شروع کړی دی چې دغې ظالم په ډېر زر تر زره ونیولی شي. نو دوستانو، دا یو د افسوس خبر چې در سره مو شریک کړو. که ویډیو مو خوښه شوي وي لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو م را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو په اورېدلو الله پام